السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان ټکنالوژي چینل قدرمنو زده کوونکو او کتونکو، نن بیا حاضر شوی یم تاسو ته د کینمسټر دوهم درس په باره کې ویډیو جوړوم. تېره ورځ موږ په کینمسټر کې عکسونه راوړي وو او د هغې سره مو زنګ هم راوستلی و یا مو اډیو ورسره یو ځای کړې وه. نن راځو کینمسټر ته یو څو نور اپشنونه هم وایو. کله چې تاسو کینمسټر ته راشئ، مثلا تاسو دلته د عکسونو سره یو زنګ هم بند کړی دی، اډیو مو ورسره یو ځای کړې ده. نو وروسته به دلته راځو چې څنګه موږ کولی شو د یو عکس سره لیکنه وکړو یا په هغه باندې یو بل عکس راوړو. مثلا زه راځم د دې عکس باندې د پاسه یو بل عکس راوړم، لکه دغه یو عکس. نو تاسو دلته دغه عکس هم راوړای شئ یا دلته په دې ځای کې راوړای شئ. که چېرته مو د عکس په ځای لوګو وي یا لوګو هم راوړای شئ، لوګو راوړای شئ. دلته یو څو دي انیمیشنز، دغه د څه ډول راځي د عکس، دا ډول د راځي پیټ په ډول، پاپ اپ دا ډول د راځي، سلاید په ډول لکه یو سلاید چې ځي سلاید لیفت رایټ طرف ته او لیفت طرف ته اپ طرف ته. دا عکس تاسو ګورئ تغیرات پکې راځي. دلته د عکس چې تاسو وینئ سلاید ډاون لکه سلاید چې لاندې راځي، کلک وایز شکل باندې، کاونټر کلک وایز ډراپ شکل باندې لکه یو عکس چې راغورځېږي، سکیل اپ په شکل باندې، سکیل ډاون د لاندې طرف ته به ځي، کنورج وایپ. دا مختلف سټایلونه دي چې دلته تاسو ورکولی شئ. دلته د لاندې برخه کې تاسو وخت ورته هم ټاکلی شئ چې ورو ورو د ځي راځي، سپیډ دې څنګه وي، ورو دې وي تیز دې وي. اخري دا ډول کېږي او چې کله 0.5 کې شي به ډېر تیز وي یا کوچنی عکس به تیز راپیدا کېږي او ورکېږي به. نو دا وه چې څنګه کولی شو کینمسټر ته یو عکس راوړو، د عکس په سر باندې یا د ویډیو په سر باندې یو د باندې طرف ته یو بل عکس هم راوړو او هغه د سلاید په شکل او د ډراپ په شکل وښیو.